ډاکټر محمد اشرف غني وایي طالبانو افغانستان کې بې ساري استبدادي نظام رامنځته کړی. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. پام راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. له واکه پرځول شوی ولسمشر محمد اشرف غني وایي اوس تر بل هر وخت ډېر د ملي ډیالوګ پیلولو ته اړتیا ده. ښاغلی غني په یو غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې افغانان له جګړې ستړي دي او دا وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې د خپل حکومت او دولت شکل وټاکي. نوموړي په یو تازه غږیز پیغام خپور کړی دغه راز ټینګار یې وکړ چې د نړیوالو مشروعیت لپاره د نظام کورنۍ مشروعیت یو شرط دی. ښاغلی غني وویل چې طالبانو په افغانستان کې یو بېساري استبدادي نظام حاکم کړی، خو دی وایي استبدادي افغانستان کې دوام نشي کولی او تېرو څو لسیزو تجربو ښودلې چې د هېواد استبدادي نظامونه ژر یا وروسته رد کړي او مات کړي دي. مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غني د 2021 کال د اګست پر 15 کابل ښار ته د طالبانو له راتګ وړاندې بهر ته ولاړ. ځینو پر هغه نیوکه کوي چې ګواکې د هېواد پرېښودو سره د طالبانو بیا واکمنېدو ته لار هواره کړه، خو ښاغلی غني ویلي وو چې طالبانو غوښتل دی له منځه یوسي. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.